د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژۍ په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مشئ، کتاب مو راواخلئ. دا د کتاب مخ دی. دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټي وي ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یو پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. دوت د نن لوست یا سبق دی. ودې لید؟ هو، دا دوات دی. دا دوه سره غشي چې ورسره دي. ګورئ، د دوات ترڅنګ ټکی ټکی دوات لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې یې په سره رنګ ټکی ایښودل شوی. دا د دې لپاره چې دا منځخالي دوات داسې ډک کړئ. د دوات شکل او د دوات نوم دې وپېژانده. اوس د دوات په غږ خبرې کوو. د دوات غږ څه دی؟ زه. زه د دوات غږ دی. ګوره، زه د ضرب د کلمې په سر کې د لیکل شوي دوات غږ دی، لکه ضرب. ته ووایه. زه ضرب. شاباس، بیا ووایه. زه ضرب. ښه، ته اوس داسې نومونه واخله چې د دوات توری په سر کې راشي. زه زد. زد ښه کار نه دی. ګورئ، دا ضرب ده. ضرب تور رنګ لري. دا رنګ ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګ له مخې دا ضرب رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړی چې د ضرب په کلمه کې یو ځل د دوات توری راغلی. دلته د ضرب په کلمه کې یو ځل د دوات توری راغلی دی. دغه د دوات توری چې د ری توری ورسره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم ضرب لیکل شوی، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځخالي راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د ضرب لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځایه څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه ضرب رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو. شاباس، رنګول یې له همدغه ځایه څخه پیل کړئ. ضرب ته تور رنګ ورکوو، داسې. اوس راځو اولني کتار ته چې په ښی خوا کې لومړی یا اول دوات په شنه رنګ لیکل شوی دی، او ترڅنګ یې څو ځایه منځخالي د دوات توری لیکل شوی دی. د دوات په هر توري کې سور ټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یو منځخالي دوات په سر دوات ولیکئ چې لیکل مو زده شي. موږ دوات لیکل زده کوو. ډېر ښه، دوات دغسې لیکل کیږي. موږ دوات لیکل زده کوو. ګورئ، دا د ضرب د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځخالي د ضرب کلمه لیکل شوې ده. د ضرب په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د دوات په سر کې، د ب په سر کې.
اوس نو د ضرب د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، ضرب لیکل زده کوو. شاباس، اوس موږ ضرب لیکو. ضرب دغه شان لیکل کیږي. اوس نو راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ، دلته دوه کتاره په سپین رنګ د دوات توری لیکل شوی دی. راځئ چې د سپین رنګ لیکل شوي دوات په سر د دوات لیکل زده کړو. شاباس، دوات لیکو. موږ دوات لیکل زده کوو. ډیر ښه، دوات دغه شان لیکل کیږي. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د ضرب کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د ضرب د هرې یوې سپینې کلمې په سر ضرب ولیکو. موږ ضرب لیکل یادوو. شاباس، ضرب لیکل یادوو. ضرب لیکو. اوس نو راځو سره چوکاټ ته. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې د دوات توری په خړ رنګ راغلی چې د سر دوات یې تور ده، او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د ضرب د کلمو کتار دی چې د ضرب لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د دوات او د ضرب دا هره یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، دوات لیکو. دوات لیکل زده کوو. موږ دوات لیکو. شاباس، موږ ضرب لیکل زده کوو. موږ ضرب لیکو. ضرب دغسې لیکل کیږي.
ډیر ښه. سور چوکاټ چې پای ته ورسید، نو راځئ چې اوس زیړ چوکاټ ته لاړ شو. وګورئ، اوس په زیړ چوکاټ کې کار کوو. ګورئ، دلته په ښي خوا کې څو ځله د دوات توری په ټکي ټکي لیکل شوی دی. راځئ چې د هر دوات په سر دوات ولیکو چې لیکل یې زده کړو. موږ د دوات لیکل زده کوو. دوات دغسې لیکل کیږي. موږ دوات لیکو. د چوکاټ په کیڼه خوا کې د ضرب د کلمو قطار دی. اوس د ضرب د کلمې په سر لیکو چې د ضرب لیکل مو زده شي. آفرین، ضرب دغه شان لیکل کیږي. ضرب لیکو. ضرب لیکل زده کوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ، اوس نو د تمرین وخت دی. تمرین د یو کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې په تور رنګ دوات لیکل شوی دی. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د دوات توری لیکو چې د دوات لیکل مو ښه یاد شي. موږ د دوات لیکل زده کوو. دوات دغسې لیکل کیږي.
موږ دوات لیکو. دا شنه کرښه خو هم وینئ چې په سر کې یې په تور رنګ ضرب لیکل شوی دی. راځئ چې اوس په دې شنه کرښه کې څو ځله د ضرب کلمه ولیکو چې د ضرب لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، ضرب دغه شان لیکل کیږي. ضرب لیکو. ضرب لیکل زده کوو. دې لوست کې مو څه زده کړل؟ د دوه تورې چې نوم یې دوات او داسې لیکل کیږي. او د ضرب کلمه چې داسې لیکل کیږي. له دې ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېره مرسته کوي. د کتاب ترلاسي لپاره پته ده LLS@leval.com 003 280 د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لرې ښوونځي تګلاره وګورئ.